بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، اوس غواړو چې په نوي درس شروع کړو. نوی درس مو د نهم صنف څخه دی چې د تالس د قضیې په هکله راغلی دی. دغه درس په 90مه صفحه کې البته د تالس قضیې په هکله تمرینات دي او متن د قضیې ده چې تالس قضیه څه ته وایي. څنګه چې په اتم صنف کې هم د تالس قضیه راغلی وه او دلته بیا هم تکرار راغلی. تالس البته کچیرې داسې ویلې کچیرې یو مثلث موږ ولرو ای بی سی که یو مثلث ولرو، کچیرې یوې ځلې سره موازي موږ رسم کو، دوه ځلې دغه یو خط موازي له یوې ځلې سره رسم کو، دغه دوه ځلې نورې متناسباً تقسیموي یا ویشي. یعنی په دې معنا که چیرې دغه خط دا په نام د ډي ای ولیکو، که ډي ای موازي له بي سی سره وي نو لیکلی سو له دې نه چې ای ډي پر ډي بي مساوي کېږي ای ای پر ای سی. که چیرې یو موازي کرښه له یوې ځلې د مثلث سره رسم سي، دغه دوه ځلې متناسباً تقسیموي، یعنې ای ډي پر ډي بي مساوي کېږي ای ای پر ای سی. برعکس که چیرې موږ دغه ای ډي پر ډي بي او ای ای پر ای سی ولرو، دلته هم موږ نوشته کولی سو چې دغه ډي ای موازي له بي سی سره ده. ښه، اوس منګه دغه قسمت منګه فرضیه قبول کړه چې ډي ای فرضاً موازي له بي سی سره وي. ښه، وخت چې دا دواړه خط سره موازي سوه، دغه زاویه له دې زاویې سره مساوي کېږي، یعنې زاویه د بي مساوي کېږي زاویه د ډي سره مساوي کېږي. ولې؟ په دې خاطر چې متوافقه دي، ځکه چې دوه خطه موازي دي، مشترک راست نه لري، یو طرف د قاطع دي، هغه زاویه د ډي خارجي او دا بي داخلي ده. په همدې شکل موږ کولی شو چې زاویه د سی مساوي له زاویه د ای سره ونیسو، زاویه د سی مساوي له زاویه د ای سره، او په همدې شکل سره زاویه د ای مساوي له زاویه د ای سره، ځکه په دغه مثلث د ای ډي ای او ای بی سی سره متشابه دي. ای بی سی متشابه له ای ډي ای سره، ځکه موږ تشابه کې ویلي وو که چیرې دوه زاویې سره مساوي یا درې زاویې د یو مثلث له درې زاویې د بل مثلث سره مساوي متشابه دي، یا درې ځله د یو مثلث له درې ځله د بل مثلث سره متناسبې وي، مثلثونه متشابه دي. یا وایي چې که چیرې دوه ځلې متناسبه او زاویه د مابیني سره مساوي، دا مثلثونه سره متشابه دي. اوس دلته موږ ګورو دوه زاویې، یو مثلث ای ډي ای لرو، بل مثلث ای بی سی لرو، ځکه دا وړوکی مثلث د غټ مثلث په مخ کې پروت دی. دا ټوله مثلثونه متشابه دي. وخت چې مثلثونه متشابه و، کولی شو تناسب د مقابل ځلو چې هغه زاویې چې مساوي دي تناسب تشکیل کو. موږ ګورو چې د بي په مقابل کې کومه ځله ده؟ ای سی. ای ډي په مقابل کې کومه ځله ده؟ ای ای ده. په همدې شکل د سی په مقابل کې کومه ځله ده؟ ای بي. د ای په مقابل کې ای ډي ده. ښه، اوس موږ ای سی ای ای موږ نظر خاصت د تناسب ته نوشته کولی سو. له دې ځای نوشته کولی چې ای سی منفي ای ای پر ای ای، و دا نوشته کولی چې ای بی منفي ای ډي پر ای ډي. ای سی منفي ای 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 سی ده. ای سی منفی ای سی، په جای ای سی نوشته کولی سی ای سی بر ای ای. ښه، ای بی
منفي ای ډي له دغه ای بي نه چې ای ډي له کم سو بي ډي لاسته راځي بي ډي پر ای ډي کېږي. ښه اوس موږ نوشته کولی سو ای سی پر ای مساوي کېږي بي ډي پر یا په دې شکل هم دا موږ نوشته کولی سو چې ای معکوسه وي پر ای سی ای ډي پر بي ډي یعنی ای پر ای سی ای ډي پر بي ډي. دغه قضیه د تالس دلته موږ دغه رابطه نوشته کولی سو چې ثابت سوه چې موږ کولی سو چې یو مثلث کې رابطه د تالس په دغه شکل موږ نوشته کړو. ښه اوس راځو په کمک د قضیې بعضې سوالونه چې په کتاب کې راغلي دا سوالونه کاروو. په لاندې زوزنقه کې کې ای اف موازی له سی ډي سره ده د اکس اندازه پیدا کړئ. زوزنقه په دې شکل راغلی. دغه یو قاطع رسم سوی. البته دا د ای ټکی د بي ټکی د اف د ای سی دې ته ډي وایو دغه ته جي وایو. ښه دغه اوږدوالی ده د دې ځای ته دې ځای 5 واحده دي. له دغه ځایه له جې نه ته تر دې پورې دغه قیمت ته اکس ویل کېږي اکس و دغه 2 دي او دغه 4. ښه دلته د اکس اندازه پیدا کړئ. ښه موږ پوهېږو چې ای اف موازی له سی ډي سره ده. زوزنقه هغه چارځلي ته ویل کېږي چې دوی ځلې موازي او دوی ځلې غیر موازي. ځکه دغه ای اف چې موازي له سی ډي سره ده پس دا درې واړه خط سره موازي دي. یعنی دغه خط ای جي ای بي او سی ډي سره موازي دي. کولی شو دغلته دغه قضیه موږ تطبیق کړو. څه رقم یې نوشته کولی شو 4 تقسیم د 2 او دا تقسیم د 2 په عین زمان اکس تقسیم د 5. دغه یو مثلث دی سی ای بي لرو. دا خط موازي له دې دواړو سره ځکه دا دواړه زوزنقه هغه 4 ځلي ته وایي چې 2 ځلې موازي دي او دا هم له دې سره موازي ده. چې 2 خطه موازي شو دریم سره هم موازي دي ټول سره موازي کېږي ځکه دا له دې سره موازي ده دا له دې سره موازي ده دا درې واړه سره موازي کېږي. پس دغلته د مثلث د سی ای بي کې قضیه د تالس تطبیق او دا خط له دې سره موازي ده. کولی شو چې 4 تقسیم د 2 او اکس تقسیم د 5 له دې ځای نوشته کولی شو چې اکس قیمت که پیدا کړو اتره په 5 ضربه او اکس مساوي کېږي 4 پر 2 ضرب د 5 و اکس مساوي کېږي 10. اوږدوالی د اکس څو ده 10 ده. ښه دویم سوال به پې کار وکړو. په لاندې شکلونو کې د اکس قیمت پیدا کړئ. صحیح په لاندې شکلونو کې د اکس قیمت پیدا کړئ. دا هم دغسې یوه زوزنقه ده په دې شکل.
ښه دغه کېږي A F D دې ته به E وایي دې ته F و دا B دا C دغه اوږدوالی له دې ځایه تر دې ځایه X او دې ځای نه تر دې ځایه دا 10 ښه د X قیمت دلته پیدا کړئ ښه دلته موږ ګورو چې دا یوه زوزنقه ده ای بي موازي له ډي سي سره و په همدې شکل حتما دلته دغه ای اف هم موازي له ای بي سره ده کولی شو چې اکس قیمت موږ دلته پیدا کړو څنګه رابطه نوشته کولی شو ای ای پر ای ډي مساوي کېږي بي اف پر اف سی ښه اوس موږ دغه مجموعه یې لرو مجموعه دغه قیمت هم 9 ده البته موږ او دغه هم 6 ښه دا قیمتونه موږ په لاندې شکلونو کې د اکس قیمت پیدا کړي دغه دا قیمت هم درکړی دا هم درکړی البته موږ دا رابطه نوشته کولی شو ښه له 10 چې 6 لاړه څو پاتې کېږي دا قیمت دا 4 کېږي له دې ځایه تر دې ځایه پورې اکس ده دغه 9 ده دغه قیمت څو ده اکس منفي 9 اوس ای ای قیمت څو ده 6 دی ای ډي قیمت څو ده 4 دی بی اف قیمت 9 دی اف سی قیمت اکس منفي 9 ښه حاصل ضرب طرفین مساوي واسطین سره ده 6 ضرب د اکس 6 اکس 4 دا کېږي 6 اکس دا کېږي 6 اکسه و 6 جمع 4 اکسه 10 دا کې 6 و 4 10 یا و 3 4 4 5 9 شپږو ښه دا 9 4 6 اکس 4 50 دلته کېږي 4 6 10 یا و 3 4 4 5 9 دا اکس مساوي کېږي 90 پر شپږو دا کېږي 3 2 3 دا کېږي 15 څو شو د اکس قیمت البته 15 ښه ګرانو زده کوونکو دلته 2 سواله نور هم د زوزنقې سوالونه دي چې په عین شکل سوالونه راغلي دا باید تاسو کارخانګي وي نننی درس همدلته پای ته ورسېده په مخه هم ښه د خدای په امان